ده چې د لوږې مړ کېږي خو جهاد کوي، د لوږې مري خو جهاد کوي. یو وخت ډوډۍ خوري، یو وخت نه خوري. او که چېرته تاسې د مجاهدینو ساحو ته لاړ شئ، د مجاهدینو ژوند وګورئ. دغه په کونج کې چې ما سره د شهاب لیوال په نوم دغه ملګری دا د سنګر مجاهد ده، دا په سنګر کې اوس ناست، ما ته سره په لایف کې هم ده، دی په سنګر کې هم ناست دی، سنګر مجاهد ده. سلامونه مبین صاحب ته او شهاب صاحب ته او قاری صاحب خصوصي ته. مننه. وعلیکم السلام. زما پوښتنه قاری صاحب ته ده. قاری صاحب زه ستاسو لایفونه تعقیبوم او تاسو هر سوال ته ډېر په حوصله او ډېر ښه جواب ورکوئ. نو په همدې خاطر ما وغوښتل چې زه تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. قاری صاحب دا کومې ورځې نه چې د سولې کومې خبرې رامنځته شوي دي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ کومه سوله وشوله او کومې توافقنامه امضا شوله، دې ته موږ ډېر خوشبینه یو، ډېر خوشحاله یو. خو پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي چې کله طالبان افغانان دي او دیو د امریکایانو سره سوله کوي او توافقنامه کوي، نو ولې اردو ولې په خپلو ورونو چې دغه سره کوم جنجال دی دا د خبرو د لارې نه حل کوي، چې پروژه کې شهیدانه وي، پولیسو باندې حمله کوي؟ دا خو همدا افغانان دي، دوه ورونه دي. ما په خپله لیدلي، یو ورور چې دی هغه په پولیسو کې دی، یو ورور امارات سره دی، دواړه د همدې وطن بچي. اصلي پوښتنه چې پیدا کېږي دلته ولې دیو چې د امریکایانو سره سوله کوي په اردو ولې حمله کوي؟ که بندیان دي خو زه دا به هم درته چې 3 کاله 2 کاله په قید کې وو، دغه دی په 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې بعد به ټول خوشي شي. زما هم دغه پوښتنه ده. صحیح شو. قاری صاحب مهرباني. صفی صاحب سلامونه ته. وعلیکم السلام. صفی صاحب دغه پوښتنه د تړون د لاسلیک نه وروسته ډېر ځله شوې ده، څو وارې موږ ځواب کړی ده. بیا به یم تاسو ته زه بیا مکررا ځواب کوم په لنډو ټکو. ګورئ صفی صاحب، کله چې د امریکایانو سره تړون وشو، په تړون کې امریکایانو د طالبانو سره وربند وکولو چې طالبانو باندې به دوی چاپې نه وهي، دوی به بریدونه نه کوي، هوایي بریدونه به نه کوي، چاپې به نه پرې وهي. دا امریکایانو ومنله د طالبانو سره. اوس تاسې که چېرته په دغه یو اړخ غږېږئ، په دې بل اړخ یې ولې خبرې نه کوئ؟ کله چې امریکایان د موږ سره توافق کوي چې موږ په تاسې بریدونه نه کوو، چاپې نه وهو، موږ نور د افغانستان نه وځو، دې وخت کې باید د افغانستان اردو پولیسو نظامیانو ته لږ غیرت ورغلی وای. دغه امریکایانو ته یې ویلي وای چې دا 18 کاله ته ما د خپل افغان سره جنګوي، د 18 کاله تازه لګیا کړی یم، د خپل افغان سره مې جنګوي، ځکه دا تروریست ده، ترهګر ده، د ده سره خبرې کول جرم ده، د ده سره ټلیفون کول جرم ده، د ده سره ناسته جرم ده، د ده ډوډۍ ورکول جرم ده، د ده سره پیژنګلي جرم ده، د ده سره یوازې په پیژنګلۍ په بګرام او ګونتنامو په پلچرخي کې خلکو په کلونو زندانونه تیر کړي دي. نو دې سړي سره زه تا 18 کاله وجنګولم، نن ته لګیا یې تړون ورسره کوي او د افغانستان نه وځې وربند ورسره کوي او ما په جګړه کې ورسره پرېږدي. نو دوی ته پکار وه دوی کې باید هغه خپل افغاني احساس راپورته شوی وای او طالب ته یې ویلی وای چې طالبه راځه، ته زما ورور یې، ته زما خپل افغان یې، څه چې ستا غوښتنه ده زه یې منم در سره، راشه زما غېږ درته خلاصه ده، راشه چې څه ته وایې زه یې منم در سره. پکار داسې وه، دوی ته داسې پکار وه، ځکه امریکایانو دوی سره جفا وکړه، امریکایانو دوی سره خیانت او دوکه او غدر یې ورسره وکړو، بلکې امریکایانو د دوی په سر د موږ سره معامله وکوله. نو دوی ته پکار وه چې یو څه غیرت یې کړی وای. دا یوه خبره. دویمه خبره ده چې د کابل ادارې سره موږ تر اوسه پورې مذاکراتو ته اصلا نه یو داخل شوي. ګوره د افغانستان قضیه چې ده دا خو څه د پټي او د ځمکې او د پیسو لانجه نه ده، دا خو ډېره پیچلې موضوع ده. دلته د عقیدې جنګ شوی د 19 کاله 19 کاله دلته په زرګونه انسانان وژل شوي دي، زرګونه. طالب په خپله په زرګونه بلکې په لکونه انسانان قرباني ورکړې ده. دا خبره دومره ساده نه ده او دومره ساده خلاصیږي نه چې اصلا زه تر اوسه پورې تا سره مذاکراتو ته نه یم داخل، زه په مطلق ډول وربند اعلان کړم. تر اوسه پورې ته هغه لومړني قدمونه تا وانخیستله، هغه لومړني قدمونه چې د سولې دپاره د اعتماد جوړونې په خاطر چې د 15,000 کسانو بندیانو خلاصون و،
هغه د 50,000 بندیانو خلاصون چې ټاکل شوی چې په 10 ورځو کې پوره کیږي هغه تر اوسه پورې دا د 15 میاشتو کې پوره نه شو. اوس چې کله د امریکایانو فشار زیات شو هغه د اوس پوره کیږي. یعنی په کار دا و دغه بندیان دا دوی خوشي کړل. کدا بندیان دوی په اماغه 10 ورځو کې خوشي کړي وای څومره بخوا څومره به دوی د موږ د دوی منځ کې اعتماد جوړ شوی وای. بندیان خو خوشي کړل دي خوشي وای چې 15000 کسان به پوره شي. ولی په اول وخت کې دوی خوشي کړي وای دا به دوی امتیاز وای. کریډټ به دوی اخیستی وای. نن د بندیانو د خلاصون کریډټ امریکا اخلي او ټول دنیا په ټول افغانان په چې بندیان څنګه چا خوشي کړل. خیر په هر صورت په دې موضوع کې زه ډېر د باندې نظم د بندیانو خلاصون بیا هم مثبت قدم دی. یعنی چې ډېر آیت درست آیت ښه خبره ده. اوس هم ښه خبره ده. اوس هم چې دوی خپل غلطۍ ته متوجه شول دا ښه خبره ده. باید د سولې لپاره داسې قدمونه واخیستل شي. که چېرته دوی د سولې لپاره داسې قدمونه واخلي د سولې په وړاندې د خنډونو ایجادولو نه لاس واخلي اسلامي امارت اوربند ته هم تیار ده. د دوی سره به اوربند هم وکړي. د موقتي په ځای اوربند په ځای اسلامي امارت په دایمي اوربند باندې فکر کوي. په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ په دایمي اوربند باندې خبرې کوو او یو موافقې ته رسیږو انشاءالله. خو په شرط د دې چې د کابل ادارې په بدنه کې دا جنګ خوښي او جګړه غوښتونکي کسان چې اوس په واک کې دي او دوی په سوله کې خپل خطر ویني دا خلک باید خنثی شي. د دوی پلانونه باید خنثی شي او د سولې په وړاندې دوی د خنډ ایجادولو ته باید د ملت ودرېږي او د نظام په دننه کې هغه خلک چې هغه سوله غواړي هغه باید په مخ کې ودرېږي. تاسو وینئ دغه اوسني بریدونه موږ د بریدونو د اوس موضوع هم همدا ده چې په کابل کې چې کوم بریدونه کیږي دا اصلا د سولې په وړاندې د اختر په ورځو کې اوربند و. د اوربند په جریان کې د امریکایانو په اډه باندې توغندي وتوغول شول. هغه توغندي هم د رحمت الله نبیل د تروریستي شبکې کار و. په دې اړه اسناد موجود دا به هر څه روښانه شي. هر څه به تاسو ملت څرګند شي. هغه بریدونه هم دوی کړي. نو تاسو به حیران شئ چې د سی آی ای یو مخلص جاسوس څنګه د امریکایانو په یو مرکز د توغندیو د برید پلان جوړوي. تاسو به حیران شئ ځکه دا خلک له سولې ویریږي. د سولې د تخریب لپاره هر څه ته دوی تیار دي. د زلمی خلیلزاد د دوی پلار بلل کیږي. زلمی خلیلزاد هغه سړی دی چې دوی بیا ادبي مخ امتیاز ترې بیږي. ولی په زلمی خلیلزاد دوی د برید پلان جوړوي. ولی جوړوي ځکه زلمی خلیلزاد د سولې استازی دی. غوښتل چې دا د سولې پروسه په بشپړ ډول د منځ لاړه شي او که زلمی خلیلزاد په کابل کې ووژل شي دوی په دې پوهېدل چې امریکایان به د سولې پروسه په بشپړ ډول د منځ یوسي او مذاکرات به هم ختم شي. هر څه به ختم شي. یوازې به د جګړې لار غوره شي او په جګړه کې د دې خلکو ګټه ده. په سوله کې د دوی توان ده ځکه دا دوی ته موقف دا د دوی چوکي د دوی هر څه استوبود دا د جګړې له برکته دي. که جګړه ختمیږي د خلکو وظیفه او مسؤلیت ختمیږي. د دوی هغه کار ختمیږي ځکه دوی کې بل کمال نشته. دوی کې یوازینی کمال دا ده چې دا سی آی ای د خپل ولس په مقابل کې وجنګول. بس نور نه دا ملت لري نه ملي فکر لري نه د ملت په منځ کې ځای لري. افغان سرباز ورور مهرباني وکړئ. قاری صاحب محترم زه اول یو نظر لرم وروسته خپل پوښتنې ته راګرځم. اول خو تاسو ته سلامونه ورسېږي. وعلیکم السلام. تاسو ټولو ته دواړو قاری صاحبانو ته انجینر صاحب ته. قاری صاحب ما قاری صاحب ما طالبانو په وخت کې عربي شونځي ویل. زه عربي شونځي نه عمومي او عمره فارغ یم. اوس مولا عبید الله خوندي الله وبخي اوس خو نشته دی. د آی صاحب په زندان کې شهادت جام نوش کړ. ما ته 2 تورپین قلمونه او یو راډو سات انعام هم راکړی و. طالبان قاری صاحب ډیر زیات منظم او ډیر قوي او ډیر سخت جنگ کوي او خم نظام او خط تشکیلات منظم او ډیر قوي اردو لرله خپل او ډیر تجهیزات درلوده. ولی امریکا د کراچۍ د بهر نه د سره جنگ شروع په ضرب د 2 هفتو کې دا موږ د سترګو لیدل حال له تاریخ نه لولو. په ضرب د 2 هفتو کې طالبان مکمل د منځوي وړو. په لزګونو زره د شهیدان شو. تجهیزات د منځ لاړو. امکانات وسره او د هوا نه به اشاره خوشی کلانی به د مکمل قطار وبشو. انده د سترګو لیدل حال چې موږ لیدل دي. اوس امریکایان نه افغانستان ته پښتنه لرم. اوس دیتا امریکایان را افغانستان ته حال دا چې د امریکا ک ډیر فوج طالبانو سره په دغه جنگ کې انوالو وګرفتار او یا به 2000 او یا به 3000 یا 15000 فوجیانو او طالبان تقریبا 9 میلیونه پورې د فوجو ځکه د هر وزارت فوجو هر وزارت فوج تنه وزارت دفاع فوج نه و. تعلیم و تربیه هم د فوج و جنگ ته پته او خاص سخت جنگ کوي. اوس امریکایان را افغانستان ته پلکاو امریکایان پلکاو ناتو تقریبا 4-5 لک زمونږ اردو د خمو نظم د تجهیزات د امکانات عصري ټکنالوژي الته ټول 10,000 طالبان نه دي.
موږ ته دلته شک پیدا کیږي. هر افغان ته تنه ما تنه هر افغان ته دا شک پیدا کیږي چې دا یوه لوبه ده، د افغانستان خلاف یوه لوبه روانه ده. افغانستان د دنیا د استخباراتو د جنگ مرکز ګرځېدلی دی او طالبان د یو پلمه راوستي دي او دا سوله موله او کړ چې دا خو یو غب شپ شروع کړی دی او دا سوله امکانات لري دا ناممکن شي ځکه هر څه امریکای سره دي. که امریکا غواړي 40 غنټو کې سوله هم راوستلی شي، که امریکا غواړي 40 غنټو کې افغانستان جنگ هم له منځه وړلی شي. هر څه د خپل بزنسونه هلته شروع کړي، د تریاکو، د پوډرو، د هیرینو، د یورانیمو، زمونږ یاقوت، بیروج، زمرود، دا ټول دا څه زیرمې چې دي ټولې زمونږ د امریکا ته د انتقال کړي. خو یو ګپ شپ یې جوړ کړی. له بل طرف افغانستان چې دی دا ستراتیژیک پوینټ دی د امریکای دپاره، د امریکا فیوچر ټارګټ، آینده ټارګټ، هدف د دی روسیه ده، د دی چین دی، د دی ایران دی او ورپسې به دا پاکستاني. وروره ته څه شي دومره معتقد کړی چې ته په امریکانو دومره اعتماد لرې؟ سرباز صاحب افغان سرباز صاحب زما امریکا د کافر لمبه دی راځي. امریکا زمونږ د دین دشمنه ده. نن زمونږ امریکا نن زمونږ دشمنه نه ده، د 100 کاله مخکې زمونږ دشمنه امریکا. تاسو لږ پرېږدئ قاري صاحب جواب درکړي، موږ سره اوسه. سرباز صاحب ستاسو ډېرې خبرې په واقعیتونو په حقایقو ولاړې دي، ستاسو ډېرو خبرو سره زه موافق یم. ځینې شیان داسې دي چې هغې کې سوء تفاهم رامنځته شوی دی. زه تاسې ته یو لنډ یو څو خبرې کول غواړم چې ستاسې دا کوشش وکړم ستاسې دا سوء تفاهم ازاله شي، لرې شي. هغه دا ده چې ګورئ طالب چې دا طالب د طالب مقاومت دا که چېرته د افغانستان په کلیو بانډو کې ته وګرځې د جهادي مقاومت زه د 2006 کال نه شاهد یم، د 2005 کال نه. په 2006 کال کې زه ونیول شوم، بګرام ته یوړل شوم، تقریبا 3.5 کاله زندان مې تېر کړ په بګرام کې. په 2010 کال کې زه راخوشی شوم د بګرام نه، د پلي چرخي نه. بیا چې راخوشی شوم د هغې وخت نه الحمدلله په جهاد کې مصروف یم تر نن ورځې پورې. سرباز وروره زه د یو کلیوالي سړی یم، زه ډېر ګرځېدلی یم، په خپل ولایت کې ګرځېدلی یم، نور ولایتونو کې ګرځېدلی یم. دا طالب چې دا زه تا ته لنډ مثال دی، تا نه پاس انجینر صاحب یادوم. دغه انجینر شاه محمد چې دا ته پېژنې، دا د ننګرهار د دی، اوس په ترکیه کې اوسېږي. فیسبوک کې فالو کوم. ښه دا سړی چې دا انجینر ده، دی طالب نه و. دغسې نور ډېر خلک به درته وښیم. دا خلک طالبان نه دي، دا ولس راپورته شوی ده، ولس مقاومت کوي. طالب یوازې د دې مقاومت رهبري په خپله غاړه اخیستې ده. طالب د دې مقاومت رهبر ده. په هر ځای کې ماته یاد دي، په هر ځای کې چې به څوک راپورته شول په خپل سر به یې ځان ته ماین برابر کړو، ماین به یې پیدا کړو. هغه وخت کې روسي ماینونه وو، روسي ماین به یې ځان ته پیدا کړو، به یې زوړ کلاشینکوف پیدا کړو، چا به ځان ته ګرنیټونه پیدا کړل، چا به ځان ته زوړ راکټ پیدا کړو چې په امریکایانو برید کوو. کله به چې کوم ځای کې خوځښت شروع شو، اسلامي امارت مشران وو، هغه به ځان ورورسولو، هغه خلک هغه ولس به یې سره منظم کړو، دوی ته به یو تنظیم جوړ کړو، نظم به یې جوړ کړو ورته، یعنې یوازې به یې رهبري په غاړه واخیسته. نو تاسې ته دا وضاحت کول غواړم چې دا ولس دا 19 کاله مقاومت کوي. طالب یوازې رهبري اخیستې ده په غاړه. په هر ولایت کې زه خپله شخصا زه خپل امریکایانو زورولی یم، د کابل ادارې نظامیانو زورولی یم، زه طالب شوی یم، ما جهاد ته لاس اچولی ده. زما په ځیر په زرګونه افغانانو بلکې په لکونه افغانان چې هغه دوی د باګرام او کیوبا او پلچرخي او ګوندنامو او نورو شخصي زندانونو ته چې په ولایاتو کې دغه خلکو جوړ کړي وو، دغه زندانونو ته یوړل شول. کله چې د زندان نه راخوشی شوی دغه سړي وسله اخیستې ده، ځکه هغه سړي هلته هغه سړي بې عزتي شوې ده، هغه سړی زورول شوی ده. تاسې ته بهتره معلومه ده، ګوره که تاسې په افغانستان کې ګرځېدلی وئ، په هر ولایت کې شخصي زندانونه وو، دغه خلکو شخصي، یعنی د CIA قراردادیانو شخصي زندانونه جوړ کړي. د CIA یو قراردادي به راغی افغانستان ته، هغه به هلته د CIA نه اجازه واخیسته چې زه اسامه پیدا کوم، هغه به د خوست ولایت ته راغی، په خوست ولایت کې به یې ځان ته شخصي زندان جوړ کړو. یو څو امریکایان به ځان سره بوتلل، د به د CIA نه اجازه اخیستې وه، وایي چې ما سره معلومات د اسامه نه چپه وهم، ما په کور به راننوتو، زه به یې ونیوم، ما سره به یې نور هم 15 کسان ونیول، زه به یې ویوړم زندان ته، به د دې شخصي زندان و، زه به یې شکنجه کړم، و به یې وهلم، و به یې ټکولم. اخر به یې زه چې به راووتم مجبور به شوم، زه به مجبور شوم چې زه وسله واخلم. دا 19 کاله دا طالب د امریکایانو ظلم او وحشتونو جوړ کړی د سرباز صاحب. او بله خبره ده چې طالب یوازې د دې مقاومت رهبري اخیستې ده. یوه خبره تاسو ته ووایم،
ډېر افغانان دا خبره کوي چې په افغانستان کې جنگ د استخباراتي لوبه ده. واقعیت د استخباراتي لوبه ده. دلته که روسان راغلي وو د KGB لوبه وه، د افغانستان ځمکه اشغالولې غوښتل. دا نن د افغانستان ته چې راغلي دي د 45 هیوادونو استخبارات په افغانستان کې فعال دي، بشپړ قوي حضور لري، دلته استخباراتي حضور لري، دلته پیسې ورکوي، جاسوسان لري. د هر هیواد استخبارات فعال دي. ISI فعاله ده، CIA فعاله ده، MI6 فعال ده، را فعاله ده، موساد فعال ده. چې د څومره هیوادونو استخبارات د KGB فعاله ده، څومره استخبارات چې دي هغه دلته جاسوسان لري، خپل شبکې لري، خپل بانډونه لري. دا جنگ واقعا استخباراتي ده. خو ګورئ وینو کې ته تاسو متوجه اوسئ. یوه خبره دا خبره زه پوره کړم، تاسو یو دقیقه صبر وکړئ. خو دلته د افغان ولس مقاومت ته استخباراتي لوبه مه وایئ. یو بازګر راپورته شوی ده، چاودپوندی بازګر راپورته شوی ده، هغې زوړ ټوپک راخیستی ده، د خپل ځان نه دفاع کوي. دا استخباراتي لوبه نه ده. او که دا استخباراتي لوبه وای، د دې هغې مقاومت تر شا کوم استخبارات ولاړ وای، اوس به امریکایانو ډېره وختي ماتې خوړلې وای، ځکه چې خو امریکایانو د دوی په څېر به موږ هم یو شی پیدا کړی وای که نه، یو وسله به داسې ماډرنه وسله به موږ هم پیدا کړې وای چې دوی ته ماتې ورکړی وای. دا ولس مقاومت په یو زاړه ټوپک کوي، په روسي ماینې کوي، په یوه زړه وسله یې کوي، تر دې پورې چې د دې اردو او د دې پولیسو نه یې وسلې ونیوې، هغه د الحمدلله په لکونو میله وسله د دغې خلکو نه ونیوه او هغه د مقاومت ورسره کوي. نو تاسو نه مې هیله دا ده چې دغه جنگ استخباراتي بولئ، خو د افغان ولس مقاومت استخباراتي مه بولئ، ځکه دلته د دې مقاومت دپاره افغانانو وینه ورکړې ده، قرباني ورکړې ده، شهیدان یې ورکړي دي. د روسانو په مقابل کې موږ 1.5 میلیون شهیدان ورکړل، کونډې م ورکړې. نو که چېرته موږ وایو چې هغه د شهیدانو ورکول استخباراتي لوبه وه، دا د شهیدانو د وینو سره خیانت ده، د موږ د هغه کونډو یتیمانو سره خیانت ده. او که چېرته اوس هم موږ وایو چې دغه د افغانانو مقاومت استخباراتي لوبه ده، نو دلته خلکو په ځانو پسې بارود تړلي دي او د امریکایانو په ټانګ ورختلي دي، موټر یې د بمونو ډک کړی ده، د امریکایانو موټر ته یې ورجنګولی ده، د امریکایانو بسته مکمل ټانګ یې د منځه وړی ده. نو د دې خلکو د وینو او د غوښو سره بیا د خیانت د افغان سرباز صاحب باید داسې ونه وایو چې د افغان ملت مقاومت هم استخباراتي لوبه نه. دا مقاومت دا د افغانانو برحقه داعیه وه، د افغانانو حق حماسه وه، او افغانانو تاریخ جوړ کړو. او الحمدلله یوه خبره موږ تاسې افغانان کوي چې دا څنګه تاریخ موږ تاسې جوړ کړو چې در بدره موږ شو، وطن د موږ وران شو، کونډې یتیمان موږ ته پنډ شول. ګورئ د موږ تاسې مجبوریت ده، جګړه په موږ تاسې تپل شوې ده. کله چې تا باندې جګړه کونډه به هم ورکوي، یتیم به هم ورکوي، وطن به دې ورانېږي، وطن به دې کنډواله کېږي او هر څه به کوي. دا ستا مجبوریت ده او باید وایي کې موږ جګړه خوښه کړې نه ده ځان دپاره. موږ په واشنګټن کې نه یو لګیا، موږ پرون په مسکو کې نه و لګیا چې موږ هلته جنګ کولو، موږ په خپل هیواد کې لګیا و، د خپل کور نه م دفاع کوله. موږ هم دا چیغه وله چې دا روسۍ دې ما په کور مه راخېژوه، دا روسۍ دې ما په هیواد کې نه وي. نن هم دا چیغه وهم چې دا سور انګریز دې ما په کور مه راخېژوه، زه ورته افغان یو، دا خو زما ستا سره نه په خاوره شریک ده، نه په ژبه را سره شریک ده، نه په رنګ را سره شریک ده، نه په لباس را سره شریک ده، نه په کلتور او دین را سره شریک ده، دا په هر لحاظ زما ستا نه پردی ده. دا زما په کور مه راخېژوه. زما غوښتنه هم دا ده تا نه، د دې افغان نه مې غوښتنه دا ده. او په دې لاره کې که زه ټوپک را اخلم، که وسله راپورته کوم، دا زما حق ده، یوازې په دین کې نه، په هر ملت کې. هغه بله ورځ دلته یو افغان موږ سره خبرې کولې په لایف کې، ده ماته ویل چې زه د هغه مخامخ د دفاع وزارت سره مخامخ روان یم. ده نه ما پوښتنه وکول چې وروره ته په امریکا کې اوسېږې، زه تا نه یوه ډېره ساده پوښتنه کوم. ده وویل چې ته ووایه. ما ورته ویل چې وروره که چېرته موږ تاسې افغانان امریکا ته لاړ شو، یا دا تاسې افغانان چې په امریکا کې اوسېږئ، تاسې وسله واخلئ د ځان سره، ټوپک، ټانک، توپ، تیاره در سره واخلئ او د امریکایانو په کورونو چاپو وهل شروع کړئ. د امریکایانو کورونو ته ور اوړئ، دوی ته وایئ چې موږ تاسو ته دین راوړی دی، اسلام مو درته راوړی دی، یا د دیموکراسۍ شعار ورکوئ یا بل شعار ورکوئ. هر شعار چې تاسې ورکوئ، تاسو ته م ازادي راوړې ده، حقوق مو درته راوړي، دا وطن درته جوړوو، داسې کوو داسې کوو. دغه امریکایان به د موږ تاسې په مقابل کې غبرګون به د دوی څه وي؟ ده راته وویل چې د دوی غبرګون به دا وي چې دوی به هېڅکله هم موږ پرېنږدي او دوی به په هر شي د موږ تاسې سره مقاومت وکوي. ما ورته وویل چې ګوره وروره، سور انګریز زما خاورې ته راغلی ده، دا نور معمایي پوښتنې به پرېږدو، دا د ریاضي خیالي فرمولې به پرېږدو، راځئ له دې نه تېر شو د پیچلو فرمولو نه. ساده سوال ساده ځواب. سور انګریز راغلی ده، د ما کور ته د ما په کور را اوړي، زما په کور چاپه وهي، زما نیسي، تړي مې، په خپله خاوره کې مې واک د ده ده. بس دغه کافي ده. په دین کې نه، د دنیا په ټولو ملتونو کې ماته حق حاصل ده چې خپله وسله راپورته کړم او د ده سره جنګ وکوم. سرباز صاحب که تاسې نور څه نه لرئ، دا بل ورته وخت ورکوو.
زه واغه قاری صاحب ودرېږه قاری صاحب تا ډېرې خبرې وکړې ما ته مسمخ راکړه کنه زه به داسې پوښتنې دلته وکړم کېدای شي د نورو خلکو سوالونه پکې جواب شي تا ویلې قاري صاحب چې ملت راپاڅېدلی دی ملت د کفارو په مقابل کې جنګ کوي طالبان یې تنها په رهبریت کې دي یو ملت خو د ولږې نه مړ کېږي ملت دومره امکانات د کمه که دا یو دویم دا ستاسو سنایپرې چې په 4 کیلومترۍ کې دغه ځای کې دا اردو والا ولې او راچپه کوی دا دوه دا د کمه شو دا سنایپرې دریم تاسو د کرنیل امام کتاب د افغانستان د جهاد داستان آیا لوستی هم که نه که نه دي لوستی ما ته د واتس اپ نمبر راولېږه چې زه درته درولېږم دا درې څلورم ودرېږه قاري صاحب څلورم 13 ورځ ویډیو درته زه ښیم دغه اوس درته زه ویډیو ښیم د ننګرهار د امنیت د امیر ډریور توتاخیل دغه ډریور رینجر تختولې سرباز وروره دغه ګوته د کاته کا سام په ادب خبره مبین سي پرېږي د خیر د مبین سي پرېږي د خیر زه د خیر قاري صاحب ګوته مې ښکته کړه دریم د ننګرهار د امنیت د امیر ډریور چې دستوري طالب او د میدان وردګو سره رابطه لرله خو ګڼو کې طالبانو سره اړیکه نیولې وه رینجرې وروستې وه ویډیو درته زه ښیم هلته طالبانو د خوشحالۍ نه کم از کم 15,000 ډزې به پې کړي پیپیکا او په نورو غټو اسلحو باندې د خوشحالۍ نه دغه امکانات تاسو د کمه کوئ دولت د هفتې 19 میلیونه ډالر مصارف لري د جنګ اقلا 15 میلیونه تاسو هم لرئ تاسو دغه پیسې د کمه کوئ ګوره قاري صاحب اوله پوښتنه دا صبر اوله پوښتنه تاسو دا وکړه چې ما نه خو نوٹ مې نه کړی را سره دلته قلم رانه ورک شو اوله پوښتنه تاسو فکر کوم دی چې په باره کې و تاسو بیا تکرار کړئ ما دا اوله پوښتنه وکړه تا ویلې که نه چې ولسونه جنګېږي ولس د ولږې نه مړه کېږي دغه امکانات د کمه کوي دا مې اوله پوښتنه ده ښه دویمه پوښتنه مې دغه وکړه ستاسو دا اصلي دا 4 کیلومترۍ کې چې دا سنایپر دا دوه سوالونه دي جواب کوم دا نور د سره نوٹ کوم بیا دا نور ته جواب درکم اوله خبره خدا د وروره چې ولس خو د افغانستان د ولس امتیاز هم دا چې د لوږې مړ کېږي خو جهاد کوي د لوږې مري خو جهاد کوي یو وخت ډوډۍ خوري یو وخت نه خوري او که چېرته تاسې د مجاهدینو ساحو ته لاړ شئ د مجاهدینو ژوند وګورئ دغه په کونج کې چې ما سره د شهاب لیوال په نوم دغه ملګری دا د سنګر مجاهد ده دا په سنګر کې اوس ناست ما ته سره په لایف کې هم دی په سنګر کې هم ناست دی سنګر مجاهد ده دی به تا ته خپل حال وروسته ووایي چې موږ څه ډول مقاومت کوو او په څه ډول اسلحو موږ د دې دشمن سره مقاومت کوو په څه ډول حالت کې دا یو ولسي سړی ده انجینر ده د انجینر د شهاب لیوال صاحب دلته را سره دا انجینر ده د جهاد کوي مقاومت کوي په څومره سختو شرایطو کې کوي په څومره سخته نیستۍ کې کوي په څومره سخت اقتصادي مشکلاتو کې کوي چې دا سړی لري دا یو ژوندی مثال د زما سره په لایف کې را سره ده دی به خپل حال درته وایي د بې حده زیات اقتصادي مشکلات اقتصادي ستونزې نور مشکلات هغې سره هم بیا سنګر ټوپکې په اوږه کړی ده او سنګر کې ناسته د دې خلکو په خلاف جهاد کوي یوه خبره دویمه محترمه تاسو د سنیپر یا د دوربینونو خبره وکوله دا شپږ بټني دوربینونه چې دي محترمه دا به زه تا ته واخلم که غواړې ادرس دې راکړه چې زه یې درته واخلم دا په تور بازار کې خرڅېږي دا موږ په 6 لکه 7 لکه 8 لکه 9 لکه روپۍ اخلو دا په ترکیه کې هم شته په دوبۍ کې هم شته په نورو هیوادونو کې په تور بازار کې خرڅېږي او مجاهدین د هغې ځای نه مختلفو طریقو ترلاسه کوي په ډېرو ځایونو کې دا شی پیدا کېږي دا شپږ بټني مشهور دوربینونه دي مختلف قسمونه لري خو دغه دوربینونه چې دا د ټوپک په سر لګېږي او دا لیزري ورته وایي لیزري دوربینونه دي په دې سره بیا نښه ویشتل کېږي دا کوم داسې ټکنالوژي نه ده چې هغه د هیوادونو په سطحه ټکنالوژي او دلته د اړتیا پېښه شي دا د یو هیواد له طرفه ورکړل شي دا یوه عادي هغه ده که چېرته ته یې غواړې د زما ستا لایف ډېر خلک ګوري که ته یې غواړې زه تا ته دا شی اخیستی شم ادرس دې راکړه زه به دا شی تا ته هم واخلم دا یو عادي قاري صاحب دا به ډېر نر کار وکړي چې دا ماته یو دانه والي دا به بهترینه کار وکړي ما سره به ته رالیږې پیسې به ته رالیږې مونږ به درولېږو ته به یې خرڅ کړې ځوانه نو پیسې راولېږه زه خیر ګټه ته به پیسې رالیږې موږ به دغه دوربینان درته اخلو تور بازار کې درته اخلو او تا ته به یې درلیږو او بله خبره تاسې ګوره د وردګو کې قاري صاحب یو منټ رب ذوالجلال دی زما په ژوند باندې زما دار باندې پوره کی ښه زه د ولږې مړ شم چې هر افغان سره لاس کې دا قلم ووینم هر افغان سره دا قلم ووینم سرباز وروره زه یوه خبره درته وکوم ګوره تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ دا د نړۍ په ژوند چې څومره ملتونه ژوند کوي زندگی کوي دوی خپله ازادي په قلم نه ده اخیستې تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ دوی ازادي په ټوپک اخیستې ده
او هیڅ ملت په دنیا کې بغیر د ټوپک نه زندگی نشي کولای. کوم ملتونو ته چې د کلم په نوم کوم تبلیغ دوی ته کیږي، کوم کمپاین د دې لپاره کیږي، دا د ملت د غولونې لپاره ده، د ملت نه د جهاد او د مقاومت او د خپل ځان د ساتلو حماسه اخیستل دي. دا ډیره غلطه نظریه او غلط سوچ د محترمه. موږ د یو واري سرباز وروره زه د یوه خبره وکوم، موږ د یو واري ازادي واخلو، بیا به د هغې نه وروسته ازادي ساتو په قلم او په ټوپک دواړو. یوازې قلم ته دا قلمونه در سره پانډه که کنه، دا قلم خو د فلسطینیانو سره ورسره ده، دا قلم خو د نړۍ د ډیرو ملتونو محکوم ملتونو سره ورسره ده، خو ټوپک نه لري، هغوی وسله نه لري. امریکایانو قلم ځان ته یوازې نه ده اخیستی، امریکایانو ځان ته وسلې په انبارونو اټوم بمونه یې ځان ته جوړ کړي دي. اسرائیل خپلو ماشومانو ته وسله ورزده کوي، هغه قلم نه ورزده کوي. دغسې دا نور د نړۍ په مخ چې څومره هیوادونه ژوند کوي، هغه د وسلې په سر ژوند کوي، د وسلې د ټوپک د اټوم بم په قوت په نړۍ کې ژوند کوي. همدا د دوی سره قوت ده. موږ تاسې په لاس کې ټوپک وي، باید موږ تاسې به ځان په ټوپک ساتو او دا هیواد به په ټوپک ساتو. او قلم ضرور ده، قلم موږ خپلو ماشومانو ته باید ورکو، خو قلم کوم قلم؟ هغه قلم نه چې د لویدیځ نه د راغلي یو ټامي او فلبرایټي په لاس کې وي د ما ماشوم ته یې ورکړي. اول ته ورته ووایي چې د مسلک په ځای هغه ته فکر او عقیده ورزده کوي، هغه ته سیکولریزم او الحاد ورزده کوي. دغه شي سره موږ مخالف یو، نور قلم سره موږ مخالف نه یو. خو وروره تاسو یو شی مهمه نکته په یاد ولرئ، د نړۍ تاریخ هم مطالعه کوئ چې ازادي چې ملتونو اخیستې ده، هغه په ټوپک اخیستې ده. ازادي په ټوپک ساتل کیږي، په وسله ساتل کیږي، او ازادي دپاره وسلې ته ضرورت ده چې موږ باید په لاس کې ولرو. قاري صاحب دوه پوښتنې زما نورې وي چې دا د حکومت د هفتې 15 میلیونه ډالر مصارف لري د جنګ، اقل تاسو 15 میلیونه لري. سرباز صاحب د موږ د 15 میلیونه ډالرو خبرې نشته، د موږ یوه 50 کسیزه ډلګۍ، امارت کې 50 کسه یوه ډلګۍ ده، یوه 50 کسیزه ډلګۍ د کال سهم، د مکمل کال سهم هغه د 13 لکو افغانیو نه زیات نه وي، 15 لکه 13 لکه افغانۍ. دغه شهاب لیوال صاحب تاسو یو څو خبرې وکوئ د جهاد په اړه، تاسو سنګر کیئ، تاسو یو څو لنډې خبرې وکوئ، بیا د سرباز ورته هغه ورکوم. او هغه تازه ټوپک هم چې نیولې دي شهاب صاحب یو دانه بیا ماته وسه. شهاب صاحب تاسو یو M4 یا M16 ښکاره کوئ دلته، سرباز ورور تاسو دا وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب محترم، تاسو ته ستر جنرال صاحب مبین ته او زموږ معزز مشر انجینر ته محترم ته، سرباز ورور ته، همداسې افغان سفیر ته او د لایف ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړ. البته سرباز ورور احساسات درول دي، خو هیله ځینې کوو چې لږ ذره د خپل دغه تشدد که نرم کړي، انشاءالله چې موږ قناعت ورکړی شو. ګواکېده چې موږ دا وسلې له کمه کوو، د موږ دا روزمره محتاج له کمه کېږي، دا مصارف له کمه کېږي، یا ګواکېده چې دا جګړه تحمیلي د افغانستان د جګړې میدان جوړ شوی. خبره به ورسره ومنو چې جګړه پر موږ تحمیل شوې ده، افغانستان د جګړې ډګر جوړ شوی، خو دا جګړه موږ نه ده راوستلې. جګړې ته موږ مجبوره شوي، موږ د خپل دفاع ته، د خپل د دین، د خپل د عزت دفاع ته، او د خپل د خاورې، د خپل د خویندو میندو عزت د دفاع لپاره مجبوره شوي. د ورور موږ ته ویلې لومړی دا که نه پوښتنه یې دا وه چې تاسې دا وسلې له کومه کوئ. موږ په لنډو ټکو کې دلته دا هغه درته وښیم، دا M16 چې موږ تقریبا شاید 20 ورځې مخکې کېږي دا ګوډاګي ادارې اجیر او ظالمه غولیدلو عسکرو نه مو دا غنیمت کې راونیوله. همدا شان موږ محتاج له کومه کوو، د ما لاسونه شاید ښکاره نه شي چې اوس هم تڼاکې شوي دي، وګورئ ویښتان مې لږ سنبال نه دي، د ماښام د کار راغلی یم، تیږې مې ماتولې، ډېره ستړی وم، خو لکه څنګه چې لایف مې ولید، لایف ما لایف کې ګډون وکړم، اراده مې نه وه خبرې وکړم، ځکه چې محترم قاري صاحب لایف کې ګډون ولري، موږ کشرانو ته بیا صبر ځای ده. خو بیا لایف کې مې ګډون وکړه، ما چې دا د لایف به تاخیر کړو، د مشرانو خبرو نه به څه زده کړو، خو موضوع دلته راغله. زه دا اوس خپله تیږې ماتولو نه راغلم، موږ محتاج لږ کومه مصارف هغه. الله اکبر. افغان سرباز وروره دا ګورئ، دا یو ژوندی مثال تا ته ما وویل چې دلته زما سره ستا سره په لایف کې را سره دغه مجاهد دی د پروان ولایت ده، دغه مجاهد چې دا د ورځې تیږې ماتوي، د تیږې ماتولو نه د ده حالت ما ته معلوم ده.
دا یو مثال تا ما وویلو دی تیږي ماتوي او لاسونه یې تڼاکي دي او بیا جهاد کوي. قاري صاحب محترم، زه د ورور ته وایم یقیني زه هغه ټول ملګرو کې شاید لږ تکړه یم چې دغه مشکلات حلولی سم یا تیږي ماتولی سم یا دغه کار دنده برابرولی سم. اوس مې اوښکې راځي د خپل د ملګرو حالات تا ته قصه وکړم یا د ورور ته وایم چې زموږ مجاهدین باور په خدای وکړه چې هغه مزې هغه ژوند چې نور لري موږ ملګري نه لري. موږ یو ملګري قصه کوله په اختر کې موږ بچیان دې ولې دې خبرې نه خود وایي ټولو نوې جامې کړې وې د ما بچیانو نوې جامې نه درلودې زه وشرمېدلم چې بچیان مې نوې جامې نه لري. وایي هغه کلي نه کور یې داسې وړاندې اداره کې و وایي کور نه مې پرې نه ښودل چې کاته راسي خلک به پرې خاندي چې والله فلانه وایي مجاهد ده بچیان ته نوې کالي نیسي که نوې جامې نیسي جوړه کړی. نو مشکلاتونه دلته دي وروره دغه ته تور مه لګوه. یقیني زه ما خپله انجینرۍ ویلې ده ډاکټرۍ کې مې هم درس ویلی ده د کمپیوټر استاد مې همداشان انګلیسي کې مې تقریبا 4 کاله درس ورکړی ده. ازرخش نوم د کورس نوم خو به تا اورېدلی کابل کې مشهورترینه کورس ازرخش شوه. وروره ما په تختر کې حیرتمند کې مزار کې 4 کاله متواتر انګلیسي درس ورکړی. ته باور په خدای وکړه چې 12 کاله کېږي زه په جګړه کې نن انګلیسي مې رسوی نن کمپیوټر چې هغه شی 13 کاله مخکې و د ما هېر سوي نن چې ما هغه انجینرۍ درسونه ویلي هغه مې هېر سوي کوم ډاکټرۍ چې ما یې در سوي. ګوره زه طالب نه وم، زه د کابل په ښار کې پیدا سوی وم، کابل کې لوی سوی وم، یو شهري هلک وم، ډېر په چړچو کې وم. خو کله چې د ما کور ته د امریکایي استکبارګره وحشي ځناوره سرتېري د غولېدلو او منحوسې ادارې عسکرو سره د ما کور ته راغله د ما عزت یې لوټ کړه، د ما مور یې په لغتو ووهله، د ما خور ډوپټۍ راته لرې کړه، د ما بکسونه یې راته مات کړه. په والله بالله قسم دې مجبوره کړم جهاد ته. زه د ژوند نه مزور د ژوند نه کیفیت نه تېر شوم. ما هغه وخت کې 13 افغانۍ معاش درلود، هغه وخت کې ما 13 معاش درلود. ما ورونو دا د ټاکلې پایې چې وایي د شرکتونو انجینران دي پړی 40 نفره کارګر دا هر څه مو پرېښودل د دې لپاره چې نن د ما په کور خارجیان راغلي، د ما د هر افغان په کور خارجی راغلی. نن چې د ما عزت د کابل په ښار کې ټول اندې سوی د هر افغان عزت انداسې په کلیو بانډو کې خلکو عزتونه لوټ شو، د خلکو کورونه لوټ شو، خرڅ بمبار شو، خو چا یې غږ وانه اورېده. زه مجبوره شوم د منفوظې منحورې اشغال په مقابل کې او دې منفورې ادارې په مقابل کې راولاړ شم. څه چې ما ته وایي 15 میلیونه ډالر د کابل ګوټاکۍ اداره مصرف لري، 15 میلیونه ډالر چیرې مصرف لري؟ ما هغه ورځ د عسکر خوشي کړله. همداسې اسلامي امارات تاسې ویډیوګانې شاید په فیسبوک میډیا کې ګورئ چې اسلامي امارات یې خوشوي. هر غولېدلی عسکر د خپل خبرو کې دا وایي چې موږ نه وو خبر، موږ د طالبانو له رښتینولي د طالبانو له حقایقو نه وو خبر. موږ چې کله جلبجات ادارې ته ورتلو موږ ته ویلي طالبان پنجابیان دي، طالبانو انسانان نه دي، طالبان وحشیان دي، ترهګر دي. والله قسم کوئ موږ له دې وروسته چې ازاده کېږو د طالب په نفع باندې طالب لپاره تبلیغات کوو، د طالب حقانیت به خلکو ته ښوي چې طالب افغانان دي، طالب له اسلامه دفاع کوي، طالب له قرآنه دفاع کوي، طالب د ما او تا د ټولو افغانانو عزت خوندي کوي. وروره ته چې په موږ ګوته نیسې وروره زه ته قسم کوم چې قاري صاحب محترم خو مخکې ویلې چې راځي موږ ته اوس اسلامي امارات مشکلات دومره زیات دي چې صاحبیت یې راځي موږ ته رارسېږي نه. باور په خدای وکړه تیږې ما ته مرمۍ اخلو، تیږې ما ته کلاشینکوف اخلو، دا انشاءالله ما ته په غنیمت کې رارسېدلی. اوس هر څه چورت وایم د دې ته پیسې جوړ کړم چې د نورو ملګرو غنیمت حق دې ما ته څه وایي چې د هغو ته پیسې ورکړم، هغه پیسې نه شم ورکولی. موږ چې وسله په غنیمت کې مخلوق هغه نه شو اخیستلی، دومره وخت راکېنسته. موږ بوټان شکېدلي، باور په خدای وکړه چې 10 میاشتې یو کال د موږ بوټان شکېدلي، پیوند کې وي موږ بوټانو اخیستلو هغه نه لرو. موږ په کور کې موږ ته غږ چې بچی د اولاد د مریض یا کور کې مړۍ نشته یو چاره وکړه، بیا سترګې مو نو اوښ کې راسي کور نه ځان لرې کړو چې ودره مشکلات موږ څنګه حل کړی شو. او ته موږ ته وایي چې ګواکې دا چې موږ دا جګړه د طالبانو د دې لپاره ده طالبان الحمدلله شهاب لیوال صاحب الله دې ستاسې قربانۍ قبول کړي، ستاسې او د دې مجاهدینو د خړو پړو مجاهدینو د دوی د ایمان او د دوی د عزم او د دوی د عقیدې قوت د الحمدلله چې دغه قوتونه مات شول. الحمدلله ستاسې د قوي ایمان، ستاسې د قوي عزم، ستاسې قوي عقیدې ته موږ سلام کوو
یوه خبره یوه مهمه یادونه بل هم کوم چې افغان سرباز وروره تر اوسه پورې هم په دې 19 کلونو کې به تا نه وي اورېدلي او نه به دې لیدلي او نه به یې په مستند ډول څوک ثابته کړي چې د اسلامي امارت یو مجاهد د رسنیو ته راغلی وي هغې د په رسنیو کې چیغې وهلې وي چې زه وږی یم په خېټه یا مې اولاد وږی ده یا ماته ډوډۍ نه رسېږي یا ماته یو شی نه رسېږي تر اوسه پورې به دې نه وي لیدلی دا زموږ د مجاهدینو صبر ده د دوی د مجاهدینو مقاومت ده د دوی حوصله ده ما داسې مجاهدین لیدلی دي چې په ورځو دوی ته ډوډۍ نه ده رسېدلې بیا یې هم مقاومت کړی دی بیا یې هم داسې نه دي ویلي چې ماته ولې ډوډۍ نه رسېږي ماته ولې غوښه نه رسېږي ماته ولې دا شیان نه رسېږي زموږ یو مجاهد په وچه ډوډۍ وخت تېروي په وچه یوه ډوډۍ نه دی مکمله ورځ تېروي مکمله 2-3 شپې تېروي او دغه خلک چې دي دا خو امریکایانو میلیونونه ډالر راځي که د کابل اداره وایي چې ما د 15 میلیونه ډالر مصارف دي خو دي بالکل هغه مصارف چې دوی کوي هغه عیش و عشرت چې دوی کوي هغه خوراکونه چې دوی کوي هغه فساد چې دوی کوي په نظامي برخه کې دا کم هم دي دینه ډېر به هم کوي کیدای شي قاري صاحب محترم ما ته نن د یو شهید پلار یو څو کرښې لیک را لېږلی د شهاب لیوال دې دردونکې واقعې هغه را په یاد که چې هغه خپل پلار ته لیکلی دي زه طالب یم ما نږدې 20 کاله د اسلامي امارت په مشرۍ د دین او هیواد په دفاع کې د امریکا او ناټو په خلاف مبارزه وکړه تا ولیدم چې په سینه پورې مې بمونه وتړل زخمونه هجرت او هر ډول زندانونو منلو ته تیار شوم خو په هیڅ ارزښت مې معامله ونه کړه اسلامي امارت زما ارزښت دی او همدا ارزښت به ساتم دا د هر مجاهد د هر طالب د هر افغان همدغه عقیده ده چې له هر شي سره هر تکلیف هغه کې خو په هیڅ ارزښت په هیڅ سرو کرښو باندې معامله نه کوي او د بری راز د اسلامي امارت په همدغه کې ده چې له مشره تر کشره خپل ارزښتونو ته سخت قایل دي تا ته هم وخت درکوو دا بل اتل افغان صاحب هم را سره د دای به هم خبرې وکوي خو یوه نقطه زه وایم چې دا زندانونو کې تقریبا زموږ د 100,000 نه زموږ بندیان زیات دي سیاسي بندیان په ټولو زندانونو کې دا 100,000 کسان ګورئ 100,000 کسان ډېر لوی تعداد ده چې په زندانونو کې پراته وي دا اوس چې د سولې خبرې روانې وي د سولې تړون را روان و په ډېرو زندانونو نه د ډېرو زندانیانو نه رسمي مکتوبونه ویډیوګانې راغلي چې موږ د په زندانونو کې مړه شو همدلته د موږ اډونه وراسته شي خو ګورئ چې د شهیدانو په ارزښتونو معامله ونه کوئ د شهیدانو او د کونډو په ارمانونو معامله ونه کوئ